ډیره قیمتي دعای ورته وښودله. ځان له یو شروع کو کور کې زنانو تم وښي او په نص او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیه السلام خپلې بیبي ته ښودلې. خپلې بیبي ته یې وی د مؤمنانو مور ته یې وی چې کله ماښام اذان وشي که نه ماښام اذان ووري او جواب یې ورکړي نو بیا دعا کوه اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. ای ام سلمې دا دعا کوه. ای د مؤمنانو مور ته وایي نبی علیه السلام د مؤمنانو مور ته دعا ښیي وایي دا دعا کوه چې ماښام اذان ووري نو وایه اللهم هذا اقبال لیلک یا الله ستا شپه راغله و ادبار نهارک او ورځ دې لاړله. شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه. و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر. الله شپه دې لاړله شورز دې لاړله د ورځ تلل دی او د شپې راتلل دی. و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی. فاغفر لی یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه. د نبی علیه السلام د مؤمنانو مور ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته دعا ښیي چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه. هر اذان نه پس الله دعا قبلی. خدا دعا نبی علیه السلام خپلې بیبي ته وښودله. زنانو چې اذان جواب ورکوي ماښام وای اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. یا الله ما وبخه کنه دا ټول مؤذنین شروع دي دا اوازونه به شروع او شپه به راځي او ورځ به ځي ته به وایي فاغفر لی الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه الله ما وبخه. نو دقې اذان پسې دا دعا غواړئ چې الله ګناهونه معاف کړي. عامم اذان پسې چې کله د اذان جواب ورکو دې پسې الله دعا قبلوي. اذان پسې دعا حدیث مبارک کې راځي وی د اذان او د اقامت په منځ کې الله دعا قبلوي. اذان وشو اقامت لا شوه نه دی په دې دوران کې الله دعاګانې قبلوي.